د دوی کورنۍ سوایي چې زما د زوی قاتل څوک دی. یو ډیر افسوسناک دردونکې انټرویو چې پلار یې عوامو سره شریکه کړې ده. د پلار چې اول کله د مړي نه خبر شو نو ډیر زیات یې په چغو ژړل. په خپلو بیانونو کې دا هم ویل چې الله پاک دې د قارون په شانتې زما د زوی قاتل غرق کړي چې زما زوی په دومره بې درده مرګ باندې وژلو. یعنی د خپل زوی د عوامو د خدمت دپاره رالوی کړی خو چا ترې نه داسې په اسانه واخیستو. یو ډیر نر یو ډیر ښکلی انسان چې کله وفات شو نو د هغه پلار اوس په خپلو خبرو کې په یو انټرویو کې څه وایي. درنو دوستانو، اگر که ډیر خلک د هغه کورنۍ ته ورغلل، هغوی سره یې غمرازي وکړله، خو دغه غمرازي به یو څو ورځې وي او بیا به ختم شي. خو کوم داغ چې د پلار او د مور او د کورنۍ په زړه کې ولګېدو نو دا به ټول عمر د دوی په زړونو کې موجود وي، ځکه چې یو داسې ښکلی ځوان چې په هغه باندې ټول باجوړ وران شو، برباد شو پې، نو هغه پسې ټول خلک خفه دي. د پلار په خپلو خبرو کې وایي چې ما دا زوی د دې دپاره لوی کړی چې دا د باجوړ د خلکو خدمت وکړي. دا یو هوښیار انسان و، د انجینرۍ سبق ویلی. دا یې هم ویل چې ما په خپل زوی باندې د سرکار پیسه هم نه ده لګولې، یعنی د په خپل زوی باندې ټول تعلیم پرایویټ کړی او ډېر انتهایي اعلی تعلیم یې پې کړی. دته د دوبۍ نه هم داسې نوکرو د فرع فرض راغلي چې 8 لکه روپۍ تنخواه یې هم ورکوله، خو د هغې دپاره هم زړه نه وښه کړی، ځکه چې ده غوښتل د عوامو په منځ کې کینی، د عوامو خدمت وکړي. دته د خپلو خلکو غریبي معلومه وه، د خپلو خلکو متاثریت کېدل ورته معلوم و چې عوام ډېر زیات متاثره دي، خو دا خلکو پرې نه ښودو چې دا خدمت وکړي. نو د پلار چې کومه انټرویو راغلی ده ډېر زیات خفه معلومېدو، ډېر زیات پریشان و، خو بیا هم د هغه یوه لویه حوصله دا وه چې هغه ویل چې الله پاک را کړی و، الله پاک رانه دغه زوی واخیستو. او اگر که دوی ورپسې ډېر زیات خفه دي، عوام هم ورپسې خفه دي، خو بیا هم د لویه حوصله وه چې ویل یې الله پاک را کړی و، الله پاک دې ځای ته راورسولو او دغه خوږه میوه یې زما نه واخیسته. نو قدرمنو دوستانو، یقینا چې موږ به ورته صرف دعا کولی شو، ځکه چې د هغه دومره ښکلې زندګي تېره شوې چې هېڅوک یې هم نه دي خفه کړي. یو ښکلی، یو ځیرک او یو ډېر ښه انسان و. نو دعاګانې ورته ضرور کوئ، په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. ستاسو هم ډېره مننه چې ویډیو مو راسره تر اخره وکتله.